ای وروره که ته هم د احمد محمود او نورو کسانو لپاره جلا جلا شیټونه جوړوې نو راځه چې دا حسابونه ټول په یوه شیټ کې برابر کړو. دا کار نه یوازې ساده دی بلکې تا ته به د تل لپاره د روزنامچې او بیلانس معلومولو مهارت درکړي. اول خو دا څلور کالمونه ولیکه: نوم، طلب، ګرفت او نیټه. پورته خانې مرج کړه، دا به زموږ د روزنامچې عنوان شي. اوس فرض کړه احمد راغی 50,000 افغانۍ درسره جمع کړې، نو په طلب کالم کې 50,000 ولیکه او نیټه هم ورسره ولیکه. بله ورځ احمد بیا راغی، دا ځل 10,000 افغانۍ درڅخه واخیستې، نو دا ځل ګرفت کالم کې 10,000 ولیکه او نیټه هم ولیکه. همدا ډول محمود هم درسره معامله وکړه، هغه هم ثبت کړه. کله چې څو معاملې ولرې ټول جدول انتخاب کړه او کنټرول ټي ووهه ترڅو ټیبل شي. اوس راځه بیلانس ته. دلته دوه خانې جوړې کړه، یوه کې پیل نیټه ولیکه بل کې پای نیټه، او د پیل او پای نیټې هم درج کړه. دا به د فلټر لپاره وي. وروسته لاندې نوم ولیکه او مخامخ بیلانس. نوم کالم کې خانه انتخاب کړه، د ډیټا ټب ته لاړ شه، بیا ډیټا ټولز برخه کې ډیټا ولیډیشن کلیک کړه، هلته لیست انتخاب کړه او بیا د روزنامچې نومونه انتخاب کړه. اوکې وکړه. اوس نومونه دلته هم راځي. راځو بیلانس ته. دلته به موږ د سم اف فارموله وکاروو. فارمول داسې ولیکه: مساوي سم اف اس، بیا دغه فنکشن علامت کلیک کړه. د روزنامچې طلب کالم، نومونو کالم، بیلانس کې د نوم خانه، د روزنامچې تاریخ کالم، ډبل کوټیشن، تر لوی او مساوي علامتونه، ډبل کوټیشن، امپرسنټ علامت او پیل نیټه. بیا د روزنامچې د تاریخ کالم، ډبل کوټیشن، تر کوچنی او مساوي علامت، ډبل کوټیشن، امپرسنټ علامت او د پای نیټه. بیا منفي علامت. بیا سم افس فارمول ولیکه، یوازې دا ځل د طلب پر ځای ګرفت کالم انتخاب کړه. باقي ټول فارمول تکرار کړه. اوس که د احمد بیلانس معلومول غواړې نو د هغه بیلانس به د پیل نیټې څخه تر پای نیټې پورې په لاس راشي. که نوې معامله ثبت کړې بیلانس به هم په اتومات ډول تازه شي. همداراز که د کومې ځانګړې نیټې بیلانس غواړې بس نیټه بدله کړه، نتیجه به فوراً بدله شي. کولای شئ د تمرین لپاره فایل زما ټلګرام ګروپ څخه ډاونلوډ کړئ. لایک او شیر مو هیر نشي او پوښتنه باندې مه شرمېږئ، کمنټ کې ولیکئ. مننه، ښې چارې.